خدا باندې خو مکو کنه چې حج په دی وجه لټ کې چې پلاټ مو واخست او درګه حج به انا حکم چې د فلانې لور واده کم حج به انا حکم چې دی زویل واده وکم تب کوم ځای کې راغلی دا استاد پښتنو خپل خبرې او چا سره الله رب العالمین دومره مال هغه سره الله راوست او دومره فراخي په وکړه چې د حج داخله وکي او حرم تلاړ شي د فریضه ادا کی او واپس راشي او د کور په خرچه څه فرق پرې نه وځي خدا باندې خو مکو کنه چې حج په دی وجه لټ کې چې پلاټ مو واخست او درګه حج به انا حکم چې د فلانې لور واده کم حج به انا حکم چې دی زویل واده وکم تب کوم ځای کې راغلی دا استاد پښتنو خپل خبرې چې تاسو سره دومره مان راغو چې تزان رسول شي د الله حرم ته او حج کې واپس راشي او ستا په خرچه څه فرق نه پریوزي خرچه دې د کور برابر روانه ده پتا حج فرض شوی دی کې تاسو سره حیله او باندې کې دا ستا خپل بهاني دي ځان له بدو کور کې عمر رضی الله عنه ذکر فرمایل چې حج ملټ کوي کدا تاسو لیټ کوي نو بیا خپل خوخه د په يهوديت مړ کېږي او په نصرانيت مړ کېږي ولایذ بالله خطرناک خبر ځکه چې يهود نصارا حج نه مانی او د دې کعبه او د دې حرم ډېر سخت دشمنان دي دا نه مانی